السلام علیکم. وعلیکم سلام. استاده ښه یې جوړ یې؟ صحت دې ښه ده؟ شکر دی. خپله ښه یې؟ الحمدلله. ته څنګه یې؟ شکر دی. استاد زه دې یاد یم؟ نه. څنګه دې نه یم یاد؟ زه هماغه شاګرد یم که نه. هغه یوه ورځ مې چې مکتب کې په صنف کې د هغه هلک نه ساعت پټ کړ او چې کله هغې ژړا او چغې شروع کړې نو تاسو راغلی او تاسو موږ ته وویلې چې ټول شاګردان خپلې سترګې وتړئ، لاسونه اوچت کړئ او دیوال ته مخ کړئ تر څو زموږ د ټولو جیبونه تالاشي کړي او چا سره چې ساعت دی هغه ترې راوباسي. زه ډېر یارېدم. ما ویل که زما د جیب نه استاد ساعت راوباسه نو د ټولو په منځ کې به زه د غل او ډاکو په نوم مشهور شم او زما شخصیت به د خاورو سره خاورې شي. تاسو زموږ جیبونه تالاشي کړل او کله چې زما وار راورسېده نو تاسو زما د جیب نه ساعت راوباسلو، خو تاسو بیا هم ونه درېدلی او خپله تالاشي مو جاري وساتله. زما نه وروسته چې څومره شاګردانو مو د ټولو جیبونه هم تالاشي کړه او بیا مو ویل چې خپلې سترګې کلاوې کوئ او په خپلو ځایونو باندې کښېنئ. بیا مو هغه شاګرد ته د هغه غلا شوی ساعت ورکړه، بې له دې چې غل په نښه او رسوا کړئ یا سزا ورکړئ. بیا د هماغې شېبې وروسته نه هم کله ماته یا کوم بل استاذ ته او یا هم د مکتب کوم بل شاګرد ته دا ونه ویل چې هغه ساعت د چا په جیب کې و او څو غلو چا غلا کړی و. نو هغه زه ومه. اوس د یاد شوم استاذه؟ نه وله. څنګه نه شومه در یاد؟ استاذه زه ستا شاګرد یم او زما دا دردونکې قصه خو به نه زما هیره شي او نه ستا نه هیریږي. زما ځکه نه یادېږي چې ما هم خپلې سترګې ستاسو د تالاشۍ په وخت کې تړلې وي. د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و. هوښیار استاذ او روزونکی تل د خپلو شاګردانو راتلونکی په پام کې نیسي. که ویډیو مو خوښه شوي لطفاً د نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ.